د هلمند ولایت والی الحاج مولوي امان الدین منصور صاحب د پوهنې ریاست، افغانستان بانک، ټول ګټو چارو ریاست، عامې روغتیا ریاست، مخابراتو ریاست، اقتصاد ریاست، اوبو او انرژي ریاست له رئیسانو او د برېښنا او کلیو بیارغونې او پراختیا ریاستونو له مرستیالانو سره د ولسونو د اړوند ستونزو د حل کولو په موخه ګډه ناسته وکړه. د ولایت مقام وایان مولوي محمد قاسم ریاض وویل چې هلمند والي هغه عمومي او عام المنفعه ستونزې له یادو مسؤلینو سره مطرح کړې چې ولسوالیو ته د سفر پر مهال خلکو د حل په موخه ورسره شریکې کړې وې. نوموړي وویل ولسونه مو د روغتیا، معارف، مخابراتي شبکو، لارو او سړکانو، عام المنفعه پروژو، د اوبو زیرمو، برېښنا او نورو ورته سهولتونو او خدماتو ته لا زیاته اړتیا لري. نو پکار ده چې په خپل اړونده برخو کې د امکاناتو په درلودلو سره اجرات وکړو او یا یې د امکاناتو موندلو په موخه له اړونده وزارتو او ادارو سره شریک کړو. تېره ورځ هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب د یو شمېر ریاستونو له رئیس صاحبانو سره ګډه ناسته درلوده. په دې ناسته کې د ولسونو عمده ستونزې او عام المنفعه مسایل تر بحث لاندې ونیول شوه. د بنسټیزو پروژو لپاره هڅې کول د مجلس مهم او اساسي ټکي وه. روغتیایي او تعلیمي مراکزو پراختیا او پیاوړتیا، د اوبو زیرمې جوړول، لارې او سړکونه او د وچکالۍ اغېزو کمول موضوعاتو باندې پراخ بحثونه وسوه. د ستونزو حل په موخه لازم لومړني تدابیر ونیول شوه چې وروسته به یې تعقیبي مراحل هم ترسره کیږي. ښاغلي حاجي والي صاحب سپارښتنه وکړه چې اړوند ادارې دې په خپله برخه کې لازمې هڅې وکړي. د ستونزو حل کولو پر لارو چارو خبرې وسوې، نظرونه شریک سوه، مشورې وړاندې سوې او په اړه یې لازم تدابیر ونیول سوه. د یادولو ده چې تېره اونۍ هلمند والي د یو لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ سنگین، کجکي، موسی قلعه، بهرمچی، خنشین او دهشو ولسوالۍ ته سفرونه وکړه. هلته یې له مسؤلینو، علمای کرامو او متنفذینو سره ناستې وکړې او د هغوی عمومي او عمده ستونزې د حل په موخه واورېدلې.